تازه خبر طالبانو پاکستانی ملیشي په شا تنبولې دي. سیمهییزې سرچینې وایي څو ساعته وړاندې د پاکستان ملیشو هڅه کوله چې د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ کې پر افغان خاوره تجاوز وکړي تر څو بېنظمي رامنځته شي. خو وایي د طالبانو ځایي ولسوال غازي معاذ صبري خپلو ملګرو ته امر وکړ چې یو قدم مخکې راوړاندې شي ژوندي ونیسئ. ولسوال ویلي د ځاځي میدان په لارو کوڅو کې په موټرو پسې وتړئ، غوښې سپو ته واچوئ. سرچینې دا هم وایي چې د معاذ په دې خبرو د ځاځي میدان ولس زیاته خوښي څرګنده کړه او ملاتړ یې وکړ. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایډن د افغان ځواک او حکومت د پاشل کېدو ټوله پړه پر اشرف غني ور واچوله. بایډن په خپل تازه کنفرانس کې ویلي چې اشرف غني ته مې واشنګټن کې وویل چې له طالبانو سره ژر تر ژره سیاسي جوړجاړی وکړه، خو اشرف غني ډاډ راکړ چې ټینګار یې کاوه چې زه به یې په جګړه ماتوم. بایډن وایي د دې هر څه مسؤل خپل غني دی چې له واړه مقاومت پرته یې اوس خپل هیواد هم پرېښی دی. بلخوا طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د مارشال دوستم او عطا محمد نور نږدې کسانو ورته ویلي چې دوستم او نور کسان غواړي بیرته هیواد ته راستانه شي، خو د خپل امنیت په تړاو ډاډ نه لري. سرچینې وایي طالبانو ځواب ورکړی دی چې ټول افغانستان ورته امن دی، بیرته دې راستانه شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.